سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او تر دې دمه به دې صحت په کالیو کې نغښتي وای. خوږو دوستانو لکه څنګه چې پوهېږئ چې نننۍ برخه زموږ څلورمه برخه ده او په نننۍ برخه کې به موږ تاسو ته د لیک په برخه کې چې کوم اپشنونه پاته وو انشاءالله هغه تشریح کوو. لرم چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ویډیو مو د خوښې وړ وګرځي او ویډیو در سره حتما لایک کړئ. دوستانو تاسو به تیر اپشنونو کې مو وویل تر کاپي پورې اوس دلته دوه اپشنه دي، یعنی لومړی چې دا یو مخته کول. مثلا دلته ما یو څو شکلونه راواخیستل، دلته د مثال په ډول شکلونه راخلمه. نور په دغه درسونو باندې را روان یو انشاءالله سټپ بای سټپ په مخ کې ځو، دغه به ټول بیا زده کوو. دلته بل راځمه یو د بل څه شکل هم راخلمه، یوازې دا تاسو ته هغه اپشن پکې واضح کوم چې دغه دنده تر سره کوي. نو دوستانو دلته مې دغه رنګ ورکړ، تاسو وګورئ یوازې د مثال په ډول تاسو ته دغه دوه ښایم. کله مې چې دغه رنګ ورکړ لومړی اپشن چې دی دغه مخته کول دي، یعنی که چېرته تاسو ته دلته دوه عکسونه راغلي و غواړئ هغه وروسته عکس چې کوم دی هغه مخکې کړئ. کله چې مخته باندې کلیک وکړئ نو هغه څنګه کېږي در سره مخته کېږي. او زه غواړم د سپین عکس ته شاته شي او سور دې رامخکې شي، نو بیا دلته یو دغسې کولی شي په سور باندې کلیک وکړئ او بیا یې مخته کړئ بیا هم رامخته کېږي. خو زه دلته وایم چې په دغه باندې یعنی دا اپشنونه یو د بل سره اړیکه لري. او شاته کول یعنی په دې باندې شاته شو، خو سور غواړم رامخکې کړم مخکې شو، او سور غواړم شاته کړم شاته کېږي په دې اپشن باندې. او که چېرته د سپین بیکګراونډ باندې کلیک وکړ نو هغه که مخته کوي مخته کېږي او که شاته کوي شاته کېږي. نو ورسره په څنګ کې بل اکشن دی حرکت ورکول. دلته چې کوم حرکت ورکول دي دا په خپل اندازه باندې حرکت ورکول دي. مثلا زه د هغه دې خواته وړم، تاسو خپله په ویډیو کې ګورئ، او زه نه غواړم چې په تیزۍ سره د دې خواته حرکت وکړي. تاسو وګورئ 12 سرعت یې د اخیري، او نه زه غواړم چې لږ لږ د حرکت وکړي. خو د دې د استعمال ځایونه بیا اخر کې په ډیزاینونو کې درته ښایم، تاسو ګورئ لږ لږ حرکت کوي. که چېرته زه زیات کم نو ډیر حرکت کوي، نو دا دې خوا حرکت کوي دا هغې خوا حرکت کوي، او همداشان پاتې شو. او دغه دا بیا پاس حرکت کوي، تاسو وګورئ دا بیا لاندې حرکت کوي، تاسو وګورئ. نو انشاءالله دا په خپل د ډیزاینونو په درسونو کې بیا تاسو ته په عملي ډیزاین کې مراعاتوم چې د څنګه په کومو ځایونو کې کارول کیږي. اوس کې خالي دومره زده کړئ چې تاسو ورسره بلد شئ. نو بل ځای پر ځای کونه ده دا یعنی تاسو ته د په منځ کې برابر شي، پاس او لاندې منځونو کې د برابر شي، یا د هغې څنګ ته برابر شي، یا د بیخ ته برابر شي، یا د سر ته برابر شي، او یا د دې څنګ ته برابر شي، یا د منځ کې برابر شي. نو دا حرکت کونه د دې لپاره ده. او بل اپشن چې کوم مونږ لرو دلته هغه په څنګ کې د غټې سایې انداز دی. یعنی دوستانو دغه څومره دغه بیکګراونډ تاسو وګورئ، تاسو خپله دغه بیکګراونډ ګورئ، او بل د دې لوړوالی دی مثلا څومره زه لوړوم څومره غواړم لوړ دي شي، څومره غواړم کوچنی دي شي، پلنوالی دی. نو دا دواړه یوه دنده تر سره کوي. او ورسره په څنګ کې رنګونه دي. رنګونو کې دوستانو تاسو دغه کوم کلر چې دی دغه ته دلته یو دوه ډولونه موجود دي چې یو رنګ دی بل دوه رنګه دی. که دوه رنګه ته راشئ تاسو دلته کلیک وکړئ، دلته تاسو وګورئ، دلته تاسو قسمه رنګونه چینج کولی شئ. خو انشاءالله به دا که به د ډیزاین استعمال تاسو ته په ډیزاین کې به د دې ځای استعمال ښایم. کله چې یو څوک څنګه سره سیاه ورکړي یا توره سیاه ورکړي نو انشاءالله هغه به هم تاسو ته ښایم. دلته تاسو به دغه جام علامې باندې چې کله کلیک وکړئ نو تاسو به دغه جام علامه کې خپله د څنګه کولی شئ، دلته خپله هم جوړولی شئ. نو انشاءالله دا به تاسو ته په ډیزاین کې بیا په ښه ډول عملي ښایمه. او بل چې کوم اپشن دی هغه رنګ لیبل څه، یعنی تاسو سره په ګیلرۍ کې یو تصویر دی او تاسو غواړئ چې د دغې لیکنې مثلا دا زه لیکنه فرض کوم، لږ به دوستانو انتظار شي، زه تاسو ته دلته لیکنه وکړم دا له منځه یوسمه. کله مې چې لیکنه وکړه بس تاسو به هلته یخم پرې پوه شئ. نو دا زه له منځه وړمه. دوستانو دا ما له منځه یوړل. لومړی دلته یو بیکګراونډ ته رنګ ورته انتخابوم ترڅو تاسو ته ښه واضح وي. سپین رنګ مې انتخاب کړ. اوس راځم دلته لیکنې ته، زه یوه لیکنه کوم. دوستانو دلته ما لیکنه وکړه، اوس په سمه باندې کلیک کوم او راځم دلته لیکنې ته. لیکنې ته چې کله راغلم لږ یې لاندې راکش کوم،
لږ یې سایز هم غټوم تر څو تاسو ښه وتوانېږئ تر څو وګورئ. نو رنګ یې لیبل څه، یعنې تاسو به اوس په ګیلرۍ کې مثلا یو تصویر لرئ، تاسو غواړئ د هماغه تصویر مطابق رنګ خپلې لیکنې ته ورکړئ. نو تاسو به څنګه وکړئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو به له خپلې ګیلرۍ څخه هر رنګ چې تاسو د دې لپاره انتخاب کړی وي هغه را واخلئ. مثلا ما دغه عکس ورته راواخیسته، کله مې چې راواخیسته چیک مې کړ، یعنې دغه ما ته څنګه شو، همغه عکس فعاله شو. او اوس دلته راځم په دغه ځای کې چې که زه هر اندازه غواړم چې څومره د دغه رنګ پکې وویشل شي، نو زه دلته همغه کاروم. تاسو وګورئ افغانستان چې ما څنګه ولیکلو. او انشاءالله دوستانو دا ویډیو لپاره همدغه ځای بس وي. انشاءالله د نور کوم اپشنونه چې دي دا به په راتلونکي ویډیو کې په تفصیل سره ووایو. او باور لرم چې ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. او تر بله دغسې ویډیو چې موږ تر تاسو چمتو کوو، په پاک رب مو سپارم. ښې شېبې، ښه وختونه.